से शरीना जखबर तंडलाई का वो मंजूर से मैं वो खदर हुआ का दकाम दर्द दर सरावी जद यारियम मक्शनिए का दकाम दर्द दर सरावी जद यारियम बस चदा दर न पुरावी जद यारियम रंग द खपल दर सरकशेष दवा मलगरिया चे द फिक्र खइस्तावी जद यारियम ओ मंजूर जाना यू पशाबान दे बनजो मंजूर जाना यू पशाबान दे बनजो नूर चिस्ता सफाई सलावी जद यारियम नो मंजूर से तफास को चागा पर कल्चर खबर वो को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टुल्क से ने सेवर टोले नावाल रुगली درونو شاعرون مشرون او د میش اتل ځوانون ټولو ته د زړه د تله سلام کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو خبرې په دغه میله خپله لهجه کښې ښه سعید دا کښه ډېر وخت نه بعد مکمل ویډیو خوند کوي نن د کلچر او د ادب په حواله سره پروګرام دی او سپیشل دا خو ورته او دوسه خلق ته رتاګ دا د میش په زړه کښې وو او دغې ته رتللي پروګرام د کلچر په حواله سره دی د ادب په حواله سره دی زه هم کوشش کوم چې ډېرې خبرې د کلچر او د ادب کوو بیا هم کله څه نورې خبرې کېدلې بخښنه غواړو کلچر یعنې د میش روایات د میش د ژوند د تېرولې طرز چې کیم عزت د پښتنې معاشره یو انسان ته ورکوي داسې عزت بله معاشره کښې یو انسان ته نه ورکوي معاشره امیش د مینې معاشره امیش د مینې کلچر دغه دی چې په یوه کور شه مړی وشي آس پاس په کیلومتره کیلومتره علاقه کښې چې چا یو پروګرام وي هغه تاریخ بدل کړو او کچیرې په نږدې وخت چې ورو غوندې ښایسته پروګرام د واده پروګرام وي هغه هم کوو داسې کي لکه د مړی داسې عزت په بله معاشره کښې څوک ورکوي کله هم نه میش په معاشره کښې چې تو کله د خوښۍ پروګرام وي د ورو پروګرام دی وي د هر کلي ښځینه و خپل چایناک چای جوش به چای ډکړی وي تو کور ته ودري ټول کلی سړی وي تو په کور موجود وي وي تو د کور نه او د ښځینه یوړه وړي او تو ته ماړې پخوي داسې عزت په بله معاشره کښې څوک وله ورکوي داسې په بل کلچر ښه شته نه د میش په کلچر د میش په معاشره کښې یو ډېر غریب سړی چې دی څپلۍ ټکوي یا جوړوي خو چې دی د کلي نه ووځي او کلي ته رانوځي د کلي په ګالۍ کښې لاس 15 سړي درته سلام کړي چې پرونکي السلام علیکم کور حال د څرنګه دی او ته څرنګه یې داسې عزت داسې ریسپیکټ په بل کلچر ښه شته دی دا د میش د پښتنې مینهناک کلچر دی مینهناک روایات دي هر رواج دی د میش کلچر د میش ثقافت څه خبرې چې په سټیج نه وې په کور خو زوی د دنیا ته د څه د ښولو دپاره په څه مقصد وکړو نن نادېشت کلاوال چې د میش په کلچر باندې هیڅ قسمه اثر نه و خالص د میش خپل رواج روایات وي ادبي معاف په دا کیسه پېغلې جنکې او ژڼې وړکي و مول ته ګډ تلل برګای اتاڼو یې کوو ګودرو جوات و خو شرم حیا دومره وي چې د یوه کاس د یوه ژڼې ژڼکي ورو وشوله شپږ میاشتې په کور شه نه خپل کور ولې سره مخ سیده نشه تېرېدلی
په یوه طرف باندې پرده نه وه خو شرم حیا زیات وي کنې میږ ګڼ خطینه وي بکرام لیدل یې نه وه خو چې د میږ کلچر د میږ روایت د میږ خپل وي بیا د میږ هر شی واضح وي او د میږ هر شی محفوظ وي ورنه میږ کلچر او روایات درویغه نه دي پته شوي میږ روایتي کلي روایتي علاقې کښې رښتینی سړی جوات و چې پلونکی رښتیا یې درویغزان سړی هم جوات و چې پلونکی درویغ یې دا د میږ روایات وي داسې دوه مخکې دوه څټې کیسې نه وې لکه دا نن چې د پردی کلچر وله په میږ روګډېږي دغه کیسې چې دولت یې یوه در سره کو په بل دوی چې بله کو دا د میږ د کلچر د روایات د میږ د یعنې هغه رستارولو چې کومې طریقې وې په دا کښې دا شی موجود نه و د میږ په روایات د میږ په معاشره کښې مړی هم د سرې ورځې و جوات و بادا مالدی نه ایده و خو بیا هم چې چا و مړی وکړه جوات و چې پلونکي زوی د پلونکی زوی وشت د تورې شپې مرګینه د میږ په کلچر ښه نه وي د میږ په روایات ښه نه وي او شګړه یې هم په سره ورځ به پنډه مرکه ونسته وه چې نیم پور کوم معاف کو ته څوره معاف کوې په پنډه مرکه کښې به شګړه کړه ښه بادوم واضح وي دا د تورې شپې مړي دا په هټک دوله چې څوره معاشرې دي دغې وي دا د رښتیا د درویغ منافقت په هټک دوله چې څوره په مینه پنډېږي د دغې تېر شوي تاریخ تېر شوی دی دا ښځینه ته په سپک نظر کتل دا د دغې خلک غپو ته شوی دی روایت پته شوي دي او دغه دله ته یوه خبره کول وره ته بله خبره کول دا د میږ معاشره نه وه دا د دغې په تاریخ دی پسې وکسي چې ټول تاریخ یې دغې پته شوی دی نن د میږ په روایات باندې پردي روایات روګډېږي روننوځي نن د میږ د غریبې کورنۍ ته هم بابي او د چاچي او د امي ټکي روغلي دي خپل خوږ نوم مورې خورې تندیارې دا ورکېږي خپله ژبه خپل نوستای خپل ویلوړای په بدلون باندې که پښتنې بدلاوي څو یو ور یوارد سره کښېنې سوچ فکر درته پې وکړې چې آیا داسې عزت و زه بیا مینده کو د عامو اشرادو چې سړی ډېر غریب شي چې ښځینه کونډه شي د خیر ته نسي کېږي خپل پردی خیال سوتي دا نورې معاشرې کښې چې سړی د غربت طرف ته روان شي هغه وتېلېږي بل ته لوس ټیټوي دا سوچ بیا ضرور درته پې وکړې دا منو چې د میږ په روایاتو په کلچر ښه هم د ځینې شیانې اصلاح ضرورت دی ځینې داسې کیسې چې د زیاتۍ او د ظلم په احاطه کښې چرڅي چې میږ نه وکړي خو نه چې د مشر او د کشر آداب کیم د میږ روایات ورته ورشوي دي چې هم بیا پیره وي کیم یې د رښتیا او د درویغو اصول ورته ورشوي دي کیم یې د ښې او د بد د صفویت ورته ورشوي دي دا هم چې بیا واضح وي او نن دغې هر شي پولنه تر هغې پره ممکنه وه چې کله د دغې قومینې فیصلې د دغې پښتنې فیصلې د خپل پښتانه ماشرون شوي یا بد وي هغې کړلې چې تر څو پره د خپل وطن څه نه څه اختیار د تپلوس شوه تر هغې پره دا شی محفوظ و او تاسو بل څه ته سوچ وکړئ د ادب په لحاظ سره میږ د دغې خورې بچیون ته میر تکي میر ویې شي میرزا غالب ویې شي مو اعتراض نه دی خو په یوه کیسه سوچ کړي هر شاعر د خپل تمدن د خپل ثقافت او د خپلې علاقې لوندې او د هغې سوچ لوندې شاعري کړې وي په میږ باندې د پردي تمدن د پردي سوچ د پردي فکر شاعري اړولی شي د دغې خورې شیچا شاعري غني خان د خوشحال خان د رحمان بابا خو په دهویز ډول چې څوره شاعر
دغه هیڅ په میز نه شرمېدل کله د دغه خو ورې په شاعر شي چې کله ته د ده شاعري نام یایې دغه خو ورې غامدار او د دغه خو ورې سره یو داسې اټیچمنټ یوه غزل به نه ووینې چې پاک شه نه وي څه ریاستي تحفظ دغه ته حاصل دی نه تو ثقافت ته حاصل دی نه د تو کلچر ته حاصل دی نه بیا دا د تو ریاست دی دا فیصله کړین کېدو اول ګل مرجان صاحب یوه خبره وکړله چې یو فلسفر یایي چې که د مو ژبه او کلچر نه تو ملک ته څه خطره وي دا بیا ته د مو ملک نه یې بلکې په مو د قبضه کړی تو میز د دغه ریاست سره دا شی سپینوي چې قبضې سوچ مه لره یا دغه خلک د غلامۍ سوچ مه لره یا دغه خلک یعنی هر قسم تحفظ ریاست ذمہوری وي هغې دپاره دی ټیکس ادا کوي نن د چا په جیب شه چې یو پین دی پین د بای چیک کې پاک شوی قیمت لیکلی وي ورسره ټیکس به لیکلی وي تو چې په دا ملک شه څه کړي دي څه خرید و فروخت کړی دی پاک شه چې ټیکس ادا کړی دی او د دې ټیکس په بدلا کښې تو ته پاین شه یو اګریمنټ در سره شوی دی یا تو تحفظ یا تو د هر شي تحفظ دا د تو ذمہوری د ریاست دغه دا پښتنه ضروري ده چې وشي دنیا قومونه خپلې فیصلې خپلې کوي میز نن نه څوک په حساب ورګډوي نه څوک دغسې کیسه کوي کنې که چیرې دغه ریاست حسابي پښتین کوم بیا یو پښتین افسر په نوم هغه که په فوج شه دی که په سیول انتظامیه کښې دی که په خفیه ادارې کښې دی که په کیمیه کښې دی یو پښتین افسر د دوا وکړي چې زه په دغې ریاستي اداره چې کومه یوه هدو په هغې کښې په خپل پښتین قوم باندې سټینډ واخیستی شو یا د په حق شه درېدلی شو نشي درېدلی په هغه سسپینډ دی نو چې نشي درېدلی ته نکار یې یا تو د ملک حصه نه دو ته د ده نکار یې چې کله درته خوښه شول بیا و تحفظ څه وشي برابر حصہ انسانی حصہ نن د ادب په حواله سره او د کلچر په حواله سره کیدای شي موږ نه ډېرې خبرې پوتې شي دا ډېر لوی او ډېر وسیع میدون دی تو هر شی د دې سره تړلی دي پښتانه مختلفې طریقې وکړلې تاسو ته پته شته دی چې پی ټي ایم یوه ثقافتي روایتي کلچري طریقه وه چې هغه خپله کړله د پښتین قوم درغونډولې کوشش کامیاب شو هغه چیغه وه چې د ډي خان ناشبل په باني په کوهاټ په کرک په درادمخیل په پېښور په صوابۍ په چرسده په مردان یوه علاقه ته راوړل دته په پښتو کښې چیغه یایي دی په ټول تاریخ ښه کړي دي چې چیغه یې وکړله کامیاب شو څومره ساده حال یې دی د خپل اتفاق اتحاد موږ خپل ځون ته طبیعت لري موږ خپل ځون ته یو مزاج لري هغه طبیعت او مزاج مطابق چې کله پښتین کوم یو بل خبره سره کی یا د بل څوک ورسره کو بیا به پوهېږي دغه مزاج نه ورچانې خبره باندې پښتین قوم سره په زور به پې ومانې خو حضور دی په ځون باندې یو جبر او ظلم شمېري ایا بیا په زړه کښې درته ښخ شي چې دا طریقه د بې پښتورو سره کړې دو ډېرې خبرې په سټیج وشولې شاعري هم وشوله او نور هم ډېر ښه شاعران ډېر ښه سوچ لري ډېر ښه فکر لري هغه پوتې دي دغه هم د حالات په څه طریقه په خپل شعري نقشه ولغونډ کړی و او دغه شاعرونه چې څومره شاعران دي ښاغلي شاعران دي میر صاحب دي دغه نه دا هم درخواست کو چې روده شي په پی ټي ایم کښې نه د ادب یوه څانګه جوړه کړي سره غونډ شي سره یو شي
په دا خوب را باندې په خپله شاعري سره مختلف سوچونه خور شوي دي. آیا د پښتونولۍ دومره لوی پلیټفارم چې جوړیږي په هغه کښې تو یې شاعري قدر هوي بیا په چار دو چې هغه ته ترتیب ویر شي و د هغې پیره فایده کوم ته ورسیږي، وطن ته ورسیږي، خلق ته ورسیږي. حالات په حواله سره زه صرف دومره یایو چې دغې دوی نه لږ په فاصله باندې بکاخیل کیمپ په نومه باندې چې یو ګوان تنمو به جیل جوړ شوی دی. نوې یو شاعر په خپل شعر شي هغه مینه رغونډ کي، نه یو بل ادیب به په خپل نثر شعر کي چې څه په د کیمپ تیر شول، څه به تیریږي. مونه هم ویر شي څرنګه داسې یو شعر جوړیږي چې کله ژمي کښې جاړې وي بباییږي او شین د تنبیون ټرند در بدل وي په هغه کښې بچیون ښځینه وړه پتي پرې دا غونډ والا در بدل وي په یوه زوی شوله نوست وي او خپله غریبي او خپله نشتي او خپل خور چې پوتې وي دی په دنیا کښې غریب پوتې وي، کور یې ډنګ وي خپل کور ته نشي تللی، خپل کلي ته نشي تللی. او بیا هم په داسې حالات چې یو ځون مور پلور سپین ږیری او اړیکې ورونه پرېږدي وي او د عرب مزدوري کوي او د ده خپل وطن د سرې زرې د کرومایټ د کاپر د دغې هر شي نه ډک وي. کوم شعر دا ولا رغونډ کي، کوم ادب به روږي. په دومره فاصله باندې دومره ژڼې ورته نوستي. دا د میژ یوه منصوبه خو کېدلی شي چې دغه کیمپ ته میژ په کیلومتري نه فاصله کښې نوستي ډېر نږدې او نه په ویردرېمي. دا د میژ منصوبه کېدلی شي میژ ډور نه خبر ده چې یو هرز 10 لښکرې په راونې دي په دغه دوی. میژ د مارک فیصله ده کړې وه چې زه په دا خوب را وینې تیاوه خو اوس مو خپله هغه کړېدو د دغه وطن هر بچي کړېدو چې وینه مې چې تیاوې څه اوس یې بیا په خپله مرضي نشه تیاولی ته اوس بیا زموږ خپله مرضي وي. په دا ناول که تو څوک جیل ته واړه تو په مرضي تو په زور واړه او اوس داسې وخت راغلی دی چې جیل ته څوک وړې څه هغې اول نه ټپلې وي چې زه مې وړې او در سره درېمه وم غټ سوچ ته ورته وکړي سوچ بدلیږي. دا شاید دا چې تو کو دا زه درته بېواسه وم اوس زه ځون تقریبا د واس تشتان جوړوم. میژ مجبوري شوي دو میژ لونې شوي نه یي نه میژ مست شوي نه م پړي پرې کړي دي نه م زولانې پرې کړي دي. میژ په دا خوره باندې ډېر ذلیل ژوند تېروو. مو کلی جنوبي وزیرستان مو کلی چې جنات جوړ که ها خو چې په شمالي وزیرستان په بکاخیل یا د پښتنو په بل ګوټي کښې پښتین ته تکلیف وي په خدای که په جنات زه خوشحال شو. مو خپل د وینې ملګري مو د کلچر ملګري مو داسې خلک چې زه دی په راګ راګ کښې خپل پله پوهېږي د اغ سر نه وخله د پښتنې د اغ سر پره دا ټول پښتین په یو مزاج د یوه طبیعت خلک دا چې کله هته په تکلیف کوې څو میژ ټول ته تکلیف رسیږي. د دیر چترال نه وخله تر بولانه پرې په کوم زوی شه ها د یوې زنانه ها چې لږ بې حرمتي کېږي ټول پښتین قوم زړه پې سوځي. نن پښتین قوم راپورته شوی دی، نن د ځوانون راپورته شوي دي، نن د مشرون راپورته شوي دي. اتو سره اورېدلي وي چې محمود غزنوي داسې فتوحات وکړل
پلونکی اتل احمد شاه بابا پلونکای کې داسې مبارزې وکړې انشاءالله راتلونکی نسل تو سره ایدوي راتلونکی نسل د دغې نسل قربانۍ ویروي نه یې میږ په دغې هیڅ وخت شی ویروي میږ بحثیت پښتین قوم هر کله د پښتین قوم په هر ځای شي چې څه غم خوښي وي هغې نه ځون بدل نه محسوس کوي هغه هم هر وخت خپل وي بیا میږه دا غوټ غم دا دریند غم دا په سر وخوڅه شي لرې کولی شي دغې خاورې نه او د دغې خاورې سپیشل نن دلته د علاقې خلق ډېر روغلی دی زه یو خاص د دغې علاقې ځوانونه یو چې څومره نوس خلق یې دغه نه کوو د خپلې علاقې قدر وپېژندستی په خپلې علاقې کښې ننه چې خپل سره جنګېږي داسې پوزیشن چې یو جوړېږي تاسو یې ختم کوئستی تاسو کوشش کوئستی چې په دغې خاوره باندې هغه خلک چې دای لوټ شي وارث د کور نه ووځي په یوه کیله باندې په یوه دفتر ښه کښېني بیا په خپله مورنۍ ژبه نه ورسره پوهېږي ژبه ورته بدله کړو چېرته داسې ژبه چې فیصل آباد او د لاهور خلک پرې پوهېږي په هغه ژبه کښې د خپل تربره بدنیتي ورته شریکو او هغې هغه تنګولې په هغې باندې جبر کولو کوشش شریکو هغه خلک ته خبر شي میږ د مینې پیغام راوړی دی میږ په دا خاوره باندې تو بچیو ته امن غواړي ته دا چار مه کوه ته دا چار مه کوه دغې خلک یې نه ډېره ګیله کېږي میږ داسې امن نه غواړي چې په هغه مرګي نه وي میږ خو د تو مرګ ته هم په دا خاوره بدامني یي چې کرور د شي هر شی د جنګ د ختم شي میږ د جنګ مکمله ختمه غواړي میږ ډېر لوی د ژوند پیغام راوړی دی په دا د ژوند پیغام چې میږ ته قسم قسم تکلیفونه پېښ شول او میږ بیا هم د خوښۍ خبرې کوي میږ بیا هم چاته د روح خپلولې کیسې کوي هغه خلک چې د میږ مطلب د دغه ژغورنه غورځنګ د هر غړي د دغې د مرګ او د دغې د ستړیولو دپاره د هغې یاره سره میلاو دی دا د ژغورنې ملګري خو هغه بچیون ته په دا خاوره چې امن روڅي خو تو بچیون ته روڅي هغې کیسه کوي دی په دا نه لوی د مینې پیغام نشته دی پښتانه په مینه پوهېږي که پښتانه وي څوک بیا د دا مینه قبیله کو نفرت ته نه جوړوي په دا خاوره میږ د چا سره هم نفرت نه کي ټول ځوانانو ته دا پیغام دی هر سړی چې په دا خاوره تو مخالف دی هغې ته زیاړې مه کوه د د زیاړې په بدل شی هم ورته که ته د تغییر بر بدله که چې یوې وینې خلکي د یوې ژبې خلکي ورڅا چې سره کښېني چې په دلیل سره وکړي چې زه غلط یې که ته غلط یې زه چې غلط به پوی مې که خو که زه سیخ و بیا مې ورور یې کښېنامه په کور حکیمه خبره ده چې ته یې په کور کښېنولی یې دغه پیغام دا د دلیل خبرې دي دا د عقل خبرې دي میږ سره ویز فی الحال یا د دلیل ژبه دو په دا باندې میږ پیرایي دا د میږ کافي دو پښتین قوم ته زه دا د دې سټیج نه یایو خو ښه په اعتماد یایو چې ته دومره غټ قوم یې ته دومره غټ خلک یې چې کیما د تو په زړه خوښوي اچار کړی شو په اتفاق اتحاد بغیر بیټي پکا بغیر بیٹی پکا ته په خپل اتفاق اتحاد باندې چې کومه ته په زړه خوښوي هغه کړلی شي دا چې کومه ته خاوره ته خلک روغلی دی دا میږ ډېر ښه پېژندي د دغې پیرا تاریخ پېژندي د دغې اپلور نیکه میږ پېژندي دا د ډور پرېز زیږېدلی خلک دی دا چې د تو اتفاق اتحاد وڅه ویني سیره ونه پکې ته چې مشوره شریکې چې پته یې کړې چې ودره پلونکي دوی ته میږ بردري مې دا یو تللی وي د تو اتفاق اتحاد ته دای نشي کم کېدلی
دای دا چلاکی کو چې خپل پښتون ورور یو نیم درته چکو دای دا چلاکی کو زه بیا یې ها چې پښتانه دا کم عقلتوب نه کوي که دای ښه نشي چې په دا خوره باندې د چا د لوسه ته د چا وینه تیو کې ورته باد شي دا کیدای نشي دا پښتانه خوره دو دولته مړی ډېر پیسو به کېږي دولته خلک تیږه هم یوه بل ته پیسو به اچوي داسې به مخه به څټه حرکتونه دغه معاشرې دغې خلکې دغې پښتانه پوره ټیک نه دي او دا پښتنه میش ضرور کوي په دا څوک زړه نه بدوي چې تیر مرګینه چا وکړل ویلې وکړل پښتین وطن سے مرګ په دوی کیسې پرې عام کیږي پیدا بی معاف یا چې چا څوک بې عزتي وکړي پاپر یې وژني یا د مړي په بدل شه مړی کو یا په منځه کې به هغه باندې څوک ورسره یا تو سره دا عامې خلک چې بمبارۍ دې پې وکړې تو نه چا پټای نیولی و ته مړ کړی وې که تو ته یې بې عزتي در رسولې وه دا درې ډېر ښه چې دوی وانه وکړي او ودې ویسته دا د موږ په پیرا وطن باندې جبر وکړو او د دغه خورې نه دا ظالم سړی بې حسوبه خلوص نه دی وتلی او دا تاریخ خو همیشه د پوره ژوندی وي او دور به هم کسې چې بې حسوبه وتی نه شي وخت ډېر په تیزي بدلیږي او روان دی ملګري یوه کیسه دا درته کو چې ما یو څه شکار چې کله نشستی دا یوه دوې هفتې زه په سوشل میډیا وینم چې ځینې ملګري وایي چې که پی ټي ایم لږ خاموش شوی دی خاموش نه دی په روتلین کې وخت شو بیا دا ضرور هر سړی یي چې هغه وخت چې لږ معمولي خاموشي ډېره بهترینه حکمت عملي وه میږ پښتنکو خپله صف بندي شروع کړې دو خپل ځوانونه یې کتورینه ګڼل یې شروع کړي دي هر کلي علاقې یو سیسټم روان دی چې څرنګه دا سره پیره شي دا یوسف کې توپ نه تیر ور پوته دی نه چې کوم دی دا نه وایي کو نه په ظلمینه نه په مرګینه نه په زیوتای باندې دیغ د څوک په څټ کولی شي کنې دعوه دا ولري چې تر ویسه پورې د پی ټي ایم کیم هم ملګري د نیولي دي یې هم مړه کړي دي هغې نه بعد هغې مړې کورنۍ یا نیولي ملګري دغې تحریک نه په څټ شوي دي دا دعوه دی د یوه کس نشي کړلی پی ټي ایم ته چې ځي ننګیالی مرزیږولی ځایرولی د تو ظلم جبر دا قتلګاهې دا ډېر وړیکي شیان ورته ښکارېږي فیصله کړي د اول نه چې دغې خورې په خاطر یې موږ سره دوه عمل کېدلی شي یا تشدد ورباندې کېږي یا مې مړوي د خورې د دغې پاکمنه خورې یا دغه مور خورې دپاره دا دواړه قربان کړي دي او بیا د خپل وطن باندې ننګ د پوره خپل وطن د غیرت ته پوره دا زه په قرآن وعده کوه چې یو قدم ونه په څټ کېږه هر وخت د خپل قوم سره ویلوړوه او په دوس شه هم چې څوک په قرآن وعده کوي چې نه په څټ کېږه لوس چکستی دا پیغام د بکاخیله خوره کښې خامخه زه ورکوم چې دا د ظلم کې ماډه یې جوړه کړې دو دا د نږدې خلک په دا نه دی خوښ په خپله خوره دا د وزیر خوره دوته یوه وزیر ته تکلیف په ښه ورکوي په دا باندې د زړه باد دی دغه بکاخیل قوم سره د جرګه وکړي او دا ظلم دا بند کو خدای د څه تل عبود لري خدای م تل خوشول لره خدای دا همیشه په د خوره امن لري خدای دا دغه خلکې قدر د دغه د په خپلواکي کښې وکړي چې بیا د دغه خورې فیصلې دغې وطن ژڼې کوي دغې وطن مشرون یې کوي